أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانشقاق په شروع کې د قیامت احوال بیان کړیو به طور خاص هغه دو سيزونه چې دا هر وخت د انسان مخې ته او د انسان په هغه باندې نظر لګي او د هغه د شدت او د هغه د غټوالي او د هغه د مضبوطوالي انسان قائل دی. د هغه دوه سيزونو حالت ذکر کړو د اسمان او د زمکه چې اسمان به وشليږي او زمکه به راکاږلی شي. نو دې دواړو د الله د قدرت نخو تا کله کله مونږ غور او فکر کوو، کله کله چې ته ګورو هغه وخت پر یادو چې د سی ورځ برازي چې د اسمان چې مونږ ته ډېر مضبوط ښکاری، ډېر اوچت ښکاری او ډېر ناشنا مخلوق ښکاری، دا به ورځ د خپل ځای پریدي، دا بشلیږي. دا شان د زمکه چې دا په دې باندې مونږه د لوړی جوړی اینو غرونه پینو دنګ دنګ غرونه، دا غرونه به ځل راکاږلی کیږي او د زمکه بس صفا میدان جوړیږي. دغه حالاتو ته فکر کو. دغه شان دي ته ګورو د دې زمکه په ګډه کې سن دي پراته، دنیا شي خزانی دي پکې، معادن دي پکې او دغه شان بشمار مړی دي پکې د آدم علیه السلام نو اخله تر دې زمانه پورې. دغه ټول دا به د قیامت په ورځ باندې راوځي. دغه حالاتو ته سوچ کو. د قیامت د ورځې د تیاری داعیه به پزړه کې پیدا کیږي. دغه شان په دې آیتونو کې په آیت نمبر 2 او 5 کې دا خبره کړې و او اذنت لربها وحقت چې دی غوږی خې خپل رب حکم ته غوږی خې او په هر حال کې هغه حکم مني او دا د دې لپاره دا خبره پکار هم ده. نو دغه مخلوقات ته مونږ وګورو د الله د حکم اطاعت کوي، فرمان برداری کوي، د یوې لحظې د پاره نافرمانی نه کوي. مونږ دا غوی نه عبرت واخلو، په خپل باندې د الله د حکم پابندي شروع او د الله رب العزت حکم ته وګدو، په هر خبره کې د الله حکم معلومو او په هغه باندې د عمل کولو کوشش کو. دا خبره بیان کړې و چې انسان په شپږم نمبر آیت کې چې د انسان ژوند دا د محنت او د مشقت نه عبارت ته، کده نیک دی دی به مشقت تیری، کده بد دی به هم مشقت تیری. په دې کې دعوت د دې خبرې چې انسان له پکار دادي چې دغه مشقت دا نیکي طرف ته واړي او د نیکي کار کوي، احسن عمل کوي، ځکه چې دې که چرته دا ایمان راوړو دو او دا خبره ده په ذهن کې پوره شوه چې دې به د خپل رب سره ملاقات کوي، نو دې به بیا داغه د پاره مهنت کوي. لکه یو سړی دی هغه ته دا خبره شوی ته د بادشاه سره ملاقات لذي، نو دې د سو وخت نه د دې خبرې کوشش کوي چې ځان تیار کما، ظاهرنوم تیار کما، باطننوم تیار کما، که چرته زماز په باندې سه چارجز لګیدلی سه الزامات د هغه د صفایي کوشش وکما او ځان الته چې دغه سره ملاقات کیږي. نو چې په دې حالت کې چې هغه ما زما تعریفو کې او زما صفاتو کې چې په ما باندې سمخه ته الزامات نه، نو د قشان مونږ د الله رب العزت سره ملاقات کوونکو دا غي د لپاره په عمل کې خ کوشش وکړو او ځان خستړې کو دې لپاره چې الله رب العزت زمونږه ناراضه شي او زمونږه تعریف وکړي په دغه ورځ. بیا په آیت نمبر 7 کې چې کله د انسانانو دوه ډلې ذکر کاو، نو یو ډله دا بیان کړ چې هغه ته په عملنامه په خلاص کې ملاوي. نو چې مونږه د خلاص والو د کېدونه د دې خبرې کې مونږه شوق او رغبت ولرو چې مونږه دې هم د خلاص والو نشو او په دنیا کې هم هغه کارونه چې هغه پاک کارونه دي، بهتر کارونه دي، هغه په خلاص باندې کو خي اړخله ترجیح ورکو په خپلو خولي کارونو کې.
کم چې داسې کارونه دي چې هغه د نجاست نه د صفایي سره تعلق ساتي، استنجا وغیره نو پای کې ګس لاس او نور څومره کارونه چې نیک او ښه کارونه دي پای کې د ښي لاس د استعمالولو اهتمام کو. دغه شان په آیت نمبر 9 کې دا خبره کړې وه چې د قیامت په ورځ باندې چې کله عملنامه و میلاو شي نو دا د دې سړي د کامیابی دلیل شي او دی بیا خپل اهل ته به خوشحاله ځي. نو دا اهل ته خوشحاله تلل دا په اصل کې د هغې یری بدل دی چې په دنیا کې د تیره کړې وه. لکه په سورة الطور کې د جنتیانو مکالمه چې ذکر کوي نو هغوی د یو بل سره خبرې کوي. وی ګورئ مونږ په دنیا کې چې کله د خپل اهل و عیال سره اوسېدو نو مونږ د الله نه یریدو، انا كنا قبل فی اهلنا مشفقین. مونږ د بېغمۍ ژوند نه دی تیر کړی، د خوف او د یری ژوندوم تیر کړی دی. نو د هغې خوف او د یری بدل دی چې الله رب العزت د ته دائمی خوشحالی او سرور نصیب کی او د په دنیا کې د ځان سره حساب کړی نو په دې وجه باندې الله رب العزت ته په آخرت کې آسان حساب نصیب کی. اگر چې په دنیا کې په د باندې تنګۍ هم راغلی، په د باندې مصیبتونه تکلیفونه هم راغلی، د خپل او د خپلوانو او دغه شان د مخالفینو ضررونه ورته هم مخې ته راغلي خو د په هغې صبر کړی. دویم قسم خلق چې هغوی ته به عملنامه په ګس لاس کې میلاویږي د وروستو طرف نه، به طور خاص دلته ذکر دی د وروستو طرف نه، د شاده طرف نه به ورته میلاویږي. نو په دې وجه باندې چې کم ملائک دیو له دا عملنامه ورکوي نو دیو به د دې مخونو ته کتی نشي. یو په دې وجه باندې چې د مخونه به ډېر ناکاري قابل نفرت وي، دویم په دې وجه باندې چې دا ملائک شدیده به د دې خلقو سره سخت بغض ساتي، سخته دشمنی به سره ساتي. او دریم په دې وجه باندې چې دیو په دنیا کې د الله کتاب شاته کړه، د الله کتاب شاته غورځولو نو دیو ته خپل کتاب دا د وروستو طرف نه بیا میلاویږي. انه کان فی اهله مسرورا. دا د دنیا د ژوند حالت ذکر کړی چې دا خلق کم چې ناکامه شو د دیو غلطی سوا په دنیا کې د یری ژوند نه دی تیر کړی، په دنیا کې بے فکر ژوند تیر کړی دی، د خپل عملونو په عاقبت باندې د هغې په انجام باندې نظر نه دی کړی او څه چې مخې ته را روان دي، څه چې مخې ته وخت را روان دی نو د هغې تیاری نه ده کړی. نو لږه غوندې خوشحالي تیره کړه او د ځان دپاره اوږد او ناکاره غم واغستو. الله دې زموږ حفاظت وکړي. دنیا کې خوشحالېدل نشته، د دنیا خوشحالي دا وروستو کو، د الله رضا مخکې کو. دغه شان په آیت نمبر 14 کې د دې خبرې د ټولو ناکاره کارونو جړه ښوولې وه چې د ټولو ناکاره کارونو جړه انسان د عصیان او د انسان د نافرمانۍ جړه څه ده چې د آخرت ایمان کمزوری دی، په آخرت باندې ایمان پوره نه ساتي نو دی بیا نافرمانی کوي، ګناهونه کوي. انه ظن ان لن یحور. کم سړي چې په آخرت باندې ایمان مضبوط کو نو دی به بیا همیشه د خیر کار ته ځي، دی به د شر د کار نه منع کیږي. او چې چا د آخرت ایمان کمزوری نو دی به د نیکۍ د کار نه لري او دی به د شر کارونو ته نږدې. الله دې زموږ حفاظت وکړي. بلا ان ربه کان به بصیرا. آیت نمبر 15 کې د دې خبرې بیانو چې په دنیا کې دومره مشغولتیا او په عملونو کې ناکارواله اکثر انسان غافل کی ویره په دې باندې خو اسی هم سپکړ نشته او زه د ورځې څومره کارونه کوم نو دا به څنګه حسابيږي. نو دغه خبرې یادګیرنه ده چې رب ستاسو هر یو عمل لیدون کې دی، په هغې باندې خبردار دی. په دنیا کې دا مهلت دی د څه وخت دپاره او په دغه کارونو باندې به تاسو رانیولی کېږئ. دغه کارونه دا پټ نه دي. بیا په آیت نمبر 21 کې
د دې خبرې بیانو چې کله خلقو ته دی خلقو باندې قرآن ولوستلی شي نو دوی د هغې اطاعت نه کوي. نو چې مونږه قرآن صرف او صرف د تلاوت او د قرات کتاب نه ګڼو، بلکې دا داسې کتاب ګڼو چې په دې باندې عمل کول غواړي. نو چې د عمل دپاره به قرآن ته غوږ کېښودل غواړي چې دا قرآن وایي مونږ ته څه راته وایي، چې مونږ د قرآن تلاوت اورو په فهم سره، په تدبر سره، په هغې کې غور او فکر کو، او دغه شان چې کم هم آیات د سجود دي نو هغه ځای کې د سجودو اهتمام کو. په آخري آیتونو کې د مکذبینو دپاره وعید و د ناکاره عذاب، د دردونکي عذاب، او دوی ته د خبرې یادګیرنه ورکړی شوې وه چې الله رب العزت ستاسو په هر عمل باندې پوه دی. که تاسو هر څه د ځان سره په زړه کې پټ کړي دي او که هغه تاسو ښکاره عملونه کوئ، په هر څه باندې الله خبردار دی او ستاسو د کفر او د تکذیب به ناکاره سزا تاسو ته درکوي. او آخري آیت کې د مؤمن د دې خبرې چې کم خلق به د عذاب علیم نه بچي او د کم خلقو د پاره کامله کامیابی ده او نه ختمیدونکي اجر ده. د هغې دوه خبرې ذکر کړي دي، یو ده چې ایمان راوړي او دویم ده چې د هغې ایمان په تقاضا باندې عمل وکړي. الله زموږ د ټولو عمل نصیب کړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.